هوایی ډګرونه د هر مملکت یوه سیما ده. نو اوس چې الحمدلله دې دروازې ته ګورو، په بیرونی شکل کې یو ښه مثبت تغییر راغلی دی. د بیسیم شرکت د رهبرۍ څخه مننه کوو. بیسیم شرکت چې کم خدمات په میدان کې وړاندې کړي دي او پر وخت یې وړاندې کړي دي او په دې کې هیڅ دریغ نه دی کړی او په شپه او په ورځ چې هر څه د میدان کې د بهبود یې په هغه کې دی ځان نه دی سپمولی. امسال شرکت افغان بیسیم اولین شرکتی بود که رفتیم در پوهنتونها انجینیری فارغ می شدند. کلشان در شرکت افغان بیسیم استخدام شدند به حیث انجینیر، به حیث متخصص در عرصه‌های مختلف کار میکنن. او انشاءالله مونږ به نور هم کوشش کړو چې په کومو ځایو کې مونږ کړلی شو چې عام المنفعه خدمات وړاندې کړو، هلته نور هم لاس په کار شو. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان